کښېنه یار راکوچه. دویم ځل دی ښه ډرون چې کریش کېږي. السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا ساعت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه. قدرمنو تاسو ته به یاد وي چې 13 لاک کې مونږ خبره کړې وه چې د هغه کسانو دپاره سرپرایز دی، کم کسان چې ما سپورټ کوي انکریج کوي زما په دې هڅه کې، زما په دې کوشش کې، نو هغو لپاره سرپرایز دی. خو که هغو کله د دې ویډیو ټایټل کتلی نو چې هغې کې ټایټل څه دی چې آی جسټ کریش مای ډرون. دا لږ د خفګان غونته کې دی، خو خیر سرپرایز حق سرپرایز دی. قصه دا ده چې ستاسو رور ته اولنی سپانسر میلاو شو. هغه سپانسر څه دی هغه تاسو وګورئ، ستاسو به 2 منټه واخلي، د هغې نه پس راشئ. ستاسو رور ناست دی دلته کې پیتاو ته د نور نه خوند اخلي، د هغې نه پس چې کوم دی دلته به راځئ بیا به خبرې کوو، ځکه چې تاسو ته ما په ټایټل کې پته ده چې ډرون مې کریش شوی دی، نو هغه به مې نو چې څنګه کریش شوی دی، په کوم څه قصه شوې ده، نو هغه به مې نو، او بیا به چې کوم دی یو 2-3 وړې خبرې هم کوو. ننګیال وی چې زه درځم خپل ټره روان دی، نو ننګیال سره به هم ستاسو کتلې ده وکړو، هغې پورې راورسېدو انشاءالله راوبرسي ناست یو ورته. نو تاسو وګورئ دغه ویډیو، بیا راشئ ستاسو ورور دلته کې ناست دی، تاسو سره به خبرې کوي. ښه قدرونو، دا دی زموږ هغه سرپرایز چې د الپاین بیر پاکستان طرف نه موږ ته په ټي سی ایس باندې میلاو شوی دی. دا دی د الپاین بیر پکسل پرو بیګز، دا د کیمرا ګیرز لپاره، کیمرا اکوپمنټس لپاره. تاسو د الپاین بیر لوګو لیدای شئ د هغو په دې کاغذ باندې. دا پاوچ چې کوم دی دا ایکسټرا پاوچ دی د بیګ نه علاوه، ته دا پرچایز کولی شي. په دې کې ته ځان سره خپل کیبل، نور اسیسریز چې کوم دي هغه په دې کې ایښودی شي. ډېر ښکلی پاوچ دی. دا 2 پاوچ چې کوم دي دا ته بیګ سره خپل لازي، په دې کې هم ته کارډ ایښودی شي یا نور خپل اسیسري داسې واړه چې کوم دي میموري کارډ یا وغیره هغه پکې ایښودی شي. ډېر ښکلی پاوچ دی. دا د ټولو نه ښکلی پاوچ چې هغه دا دی، دې ته وایي جګ نټ پاوچ. دې کې تاسو سره چې کوم دی خپل لینس ته ایښودی شي، هغه ډېر زیات سیکیور. زما هغه ملګري چې هغه خپل کیمرا ګیر ساتي نو هغو ته پته ده چې د لینسونه اهمیتي، او کله چې ستا لینس سیکیور وي نو ته به خوشحاله. نو زه سټرانګلی سجیسټ کوم دا پاوچ ته د بیک نه بغیر راځي، دا یې موږ له د بیک نه بغیر رالیږلی دی. مننه یې کومه دا بیک کولاومه چې په بیک کې نور زه څه ایښودی شم. دا کم څه چې دې گزار شول دا زه تاسو ته بیا لږ ساعت وایم. تاسو کتای شئ قدرمنو په دې کې چې کوم دی مختلف کمپارټمنټ دي، په دې کې تقریبا 12 پورې کمپارټمنټ دي. دا ته خپل د سایز مطابق چې کوم دی ته دا غټولی او ډوکې کولی هم شي. ما به یې کېښوده خپله کیمرا، خپل ډرون مې پکې کېښود، د هغې نه علاوه مایک مې کېښود، لینز مې کېښود، د ډرون کنټرولر مې پکې کېښودو، پاوچ مې کېښودو، د کیمرا د ډرون اډاپټر مې کېښودو، پاوچ مې کېښودو، د ډرون بیټریانې او د کیمرې بیټري او اډاپټر مې کېښودو. په بل کمپارټمنټ کې چې کوم دی زه ځان سره एकदम خپل د لیپټاپ چارجر، د موبایل چارجر او هینډ سپری چې کوم د دې کې به کېنم. دلته خو دپاره دا جیب چې کوم دی قدرمنو ټول نه ښکلی جیب چې کوم دی دا یو دی چې په دې کې ته ځان سره خپل لیپټاپ هم ایښودی شي. د دې سایز کتلی شئ تاسو، ډېر ښکلې خبر ده. د دې بیګ نه علاوه د دې څه خبر ده، په دې کې چې کوم پوریسټر لګېدلي دي هغه آلریډي چې کوم دی تاسو سره واټر ريزسټر دي. خو د هغې نه علاوه دا کم تاسو چې ګورئ دا رین کور دی قدرمنو، د دا چې ورته کله ولګي ستا بیګ ته نو په دې کې یو قسمه اوبه دننه نشي تللی. د باران واورو د هر قسمه د اوبو نه چې کوم دی زما اکوپمنټ، زما بیگ چې کوم دی هغه سیکیور شو. مننه کوم، بیا مننه کوم د الپاین بیر پاکستان د دې جوګه وکړله ما، ماته زما د اکوپمنټ لپاره پکسل پرو بیگ راولېږو. مننه الپاین بیر پاکستان. امید دی چې ستاسو به دا سرپرایز خوښ شوی، ځکه چې زما دپاره یو ډېر غټه خبره ده او زما لپاره یو ریل موټیویشن دی. دا کم پکسل پرو بیگ چې تاسو ولیدو په دې کې مطلب څه جیبونه داسې دي چې هغه پکې ما نه دي مطلب راوستي په دې ویډیو کې. نو انشاءالله که را روان سو ویډیو کې به زه وښیم، په هغې کې زه خپل کتاب، کامپي یا ډایري مې ښودی شم ځان سره. بل له دې سایډ ته چې کوم دی زه ټرایپاډ دا مې ښودی شم. نو انشاءالله هغه به بل لک کې مو ګورو. خیر دا قصه بیا چې کوم دی ډېره اوږدې ده، نو هغه مې پکې ځکه نه دي راوستي. خیر نہیں اللہ اکبر. تیزار مې نه بخمو څنګه خیر علي؟ راځه کېنه.
ما کیسه شروع کړله ښه قدرمنو ننګیال مې خواله راغی ننګیال خانه څنګه یاره خیر دی شکر دی یاره ته وایه څنګه یې شکر دی الله ژوند ښه تېرېږي ښه تېرېږي شکر الحمدلله قدرمنو یوه خبره بله ده ننګیال باره کې چې ننګیال ډېر ښه لیکوال دی خو خبره دا ده چې زما د ده لیک ډېر زیات خوښ دی اکثر چې کله یې نو زه ترې اورم خو قصه دا ده چې اوس وایي نه یم درته یاره نو ما خو ته ډېر مینت وکړو نو دی بس مړه دا بس ما څه خپلې څه ستونزې دي بس دا بس نن دې ته قلار شه بل ټایم به انشاءالله ووایو دا خبره نو تاسو ګواه اوسئ چې ما ته یې شعر ونه وی ښه نو ویلی دی خو تاسو ته بیا به ووایو خیر دی ښه قدرمنو قصه چې کوم دا زما نه ډرون کریش شوی او زما نه څنګه کریش شو او زما بیا غلطي څه وه نو هغه هر څه درته وایم خو تاسو چې کوم دی اول د ډرون دا فوټیج وګورئ چې زموږ نه دا ډرون څنګه کریش شو او بیا زما نه غلطي څه شوې وه او کم ملګري چې مطلب ډرون استعمالوي نو کومه غلطي چې زما نه شوه هغو ته وایم چې دا غلطي تاسو چېرته ونه کوئ اخر هغه وشو کوم چې ډرون غوښتل دا سر پې چولې په ډرون باندې یو پیر پې وچورلېدو دا د بیا پې وچورلېدو او را روانه ده هغه ځای ته راځي کوم ځای ته چې دا راتله اصل کې دا جی پی ایس چې کوم دی د هوا نه په دې ځای کې دا کنیکټ شوی و د جی پی ایس او دا دونه زور چې شروع کړی دا ډرون نو دا هم راتلو دغه ځي له کوم ځای ته چې ما پرېښودو نو خو اخر کې حقه وشوه کوم چې ډرون غوښته او خپله یې وکړه اوس چې کوم دی هغه ځای ته راغله نو هغه ځای چې کوم دی خټ دی خټ سره چې کوم دی اوس ولاړ د لینډینګ کوشش کوي نه کېږي اخر چې کوم دی راګزاره شو هغه بیټري ټایم ختم شو او ډرون کریش دوا کوی چې اشی روغي بیا لږ رالاړ مننه یاره لاوس هم لګېدلی دی یار وعلیکم السلام ډرون رانه کریش شو خو قصه دا ده چې ښکاري داسې چې روغ دی بچ دی ښه قدرمنو نو کله چې ډرون او لزول غواړي د هغې نه اول چې کوم دی تاسو سره یو څو خبرې ذهن کې ښودل پکار دي چې هغه ډېرې زیات مست دي ستا د سیف فلایټ دپاره هغې کې اولنۍ خبره د ټولو نه چې کومه ده هغه ستا جی پی ایس دی کوم ځای نه چې به ستا ډرون مطلب پاسي تاله پکار چې ستا جی پی ایس په هغه ځای باندې کنیکټ شي دویمه خبره چې کومه ده تا سره خپله بیټري چې کومه ده په هغې باندې تاله بالکل مطلب ریسک اخیستنې پکار چې کله ستا چارج کمي نو هغه بیټري بالکل مه استعمالوه دا دوه غلطیانې چې کوم دي ما کړې وې او د هغې د وجې زما ډرون کریش شو اولنۍ غلطي دا وه د کوم ځای نه چې ما ډرون پاسول دغې جی پی ایس نه کنیکټ کېدو زما سره د سګنل مسله وه د جی پی ایس نه کنیکټ کېدو خو هغه لوکیشن چې کوم دی ډېر ښکلی او زما خوښ ما چې هلته کې زه خامخا شاټ واخلم او دویمه خبره چې کوم ده زما سره بیټرۍ کې چارج چې کوم دی هغه ما سره لږ کم و نو تقریبا 10% پورې و د هغې نه پس به یې ماله وارننګ راکوو چې یار ستا بیټري چې کومه ده ختمه ده نو خبره دا وه چې په هغې له پاسه باندې ما ډرون هلته کې پاس او بیا چې کله ما له وارننګ راکو د هغې نه بس بیا ما سبق حاصل نه کو چې کله ما ډرون واپس راوستی لینډ کړی مې وی خو د هغې نه علاوه چې کوم دی ما خپل دغه شاټس اخیستل جاري وساتل او د هغه شاټ په اخیستو کې چې کوم دی دغه ډرون دا قصه به تاسو کتلي چې زما نه ډرون بیا مطلب لیونی شوی لیونی شوی او نه کېناستو په زورونو په منتونو باندې اخر کار دا وشو چې د هغه وشوه څه چې ډرون غوښتل او هغه ونه شوه څه چې ما غوښتل ډرون راګزار شو خو د خوش قسمتۍ خبره دا وه چې ستاسو د ورور الله پاک د ډېر لوی تاوان نه بچ کو او هغه ډرون چې کوم دی هغه کریش شو خو مطلب الله پاک بچ کو یو پوهه انسان وای په دنیا کې چېرته مکمل څه غلط نشي کېدی هغه داسې چې یوه خرابه ګړۍ هم تا ته په ورځ کې 2 پیرې صحیح ټایم ښایي خبره رښتیا ده